السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امینی مو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې یو ویب سایټ دی د who.is په نامه. د دې ویب سایټ په ذریعه موږ به معلومو چې کوم ویب سایټ چې دی یا کوم ډومین چې دی دا کله راجستر شوی دی، کله اپډیټ شوی دی او د ایکسپایري ډیټ کله دی، کله به دا ایکسپایر کیږي. نو مطلب مې د دې خبرې نه دا دی چې په امیزون کې چې کله خلک کار کوي، سورسینګ کوي، نو دلته کې بیا یو مشکل سره خلک مخ وي. دغه مشکل واقع دی چې کله دوی سورسینګ کوي ځان ته ډسټریبیوټر معلوموي، نو دوی بیا دغه شک کوي چې یاره مطلب اتنټیک ډسټریبیوټر به څنګه پیدا کړو، داسې یو ډسټریبیوټر پیدا کړو چې هغه سکیم نه وي یا په ساده اصطلاح سره دوپه نه وي. نو دا کار سخت دی، خو د دې دپاره بیا مطلب اکثره استادان، هر استاد خپل مختلف هغه پیشنهادات وړاندې کوي تر څو خلک د سکیم نه بچ شي. نو زما په نس ښه طریقه دا ده چې کله یو ډسټریبیوټر تاسو معلوم کړئ او د هغه ډسټریبیوټر نوم راواخلئ او مربوطه برانډ سره دا خبره شریکه کوي او برانډ ته دا وایي چې یاره د دې ډسټریبیوټر باره کې تاسو ما ته معلومات راکړئ چې دا تاسو سره راجستر دی که نه دی. نو برانډ به تاسو سره چې کوم هغه صحیح حقیقي خبره یې باوري چې هماغه خبره به تاسو سره شریکوي، ولې چې برانډ خو ډېر غټ کاروبار وي، هغه د یو دغه دپاره دروغ نه شي ویلی. خو په نننۍ ویډیو کې د who.is په نامه په دغه ویب سایټ کې په دې باندې موږ تاسو بحث کوو چې د په ذریعه اکثره خلک خپله د شک د لرې کولو دپاره نورې ډېرې طریقې استعمالوي، د دې دپاره چې د دې شک ختم شي. نو دغه م استعمالوي who.is چې د دې په ذریعه د ویب سایټ ایج معلومیږي چې مطلب دا ویب سایټ کله دغه شوی دی، کله جوړ شوی دی، د ډومین کله رجسټر شوی دی. نو معلومداره خبره ده چې څومره د یو ویب سایټ عمر ډېري، نو هماغه عمر په هغې باندې خلک اعتماد ښه کوي. نو راځم دلته کې ما سره د who.is په نامه دا ویب سایټ دی او تاسو به دا مطلب دلته په ګوګل کې who.is ولیکئ او تاسو سره به دا ویب سایټ اوپن شي. صحیح ده؟ هغه نه بعد چې تاسو کوم ویب سایټ غواړئ چې د هغې مطلب تاسو ډومین ایج معلوم کړئ، نو تاسو به فقط داسې کوئ چې د هغه ډومین نوم به را کاپي کوئ. ګوره د ډاټ نټ نه راواخله د بل ډاټه پورې، دا د ډومین نوم دی، دا زه را کاپي کومه سمپلي. نو ما سره ټول کاپي کېږي، زه کوشش کوم چې دا فقط ګورئ یو ځل بیا دوستانو تاسو سره دا خبره کوم چې د ډاټ نټ نه د بل ډاډه پورې دیزې پورې دا ډومین نم به ترې موږ را کاپي کوو او دا چې کله موږ را کاپي که who.is دیزې کې به موږ بیا سرچ ورکوو. ما سره دوه لینکه دلته خلاص دي، نو دیزې کې به بیا موږ هغه پیسټ کړو او د پیسټ نه بعد به موږ سرچ ورکړو. چې کله سرچ ورکړو نو دیزې کې به بیا موږ سره دغه چې کوم دغه دي موږ ته به معلومات دی هغه به را ظاهر شي. ګوره مطلب د دې چې کوم 2028 کې دا ایکسپایر کېږي، په 2011 کې رجسټر شوی دی او په 2021 کې دا اپډیټ شوی دی. دا او دې ته ورته نور ډېر معلومات تاسو کولی شئ چې دیزې کې وګورئ. نو تاسو په دغې پریکټس وکئ، ویې ګورئ در سره د who.is په نامه چې ما سره څه معلومات وو دا مې تاسو سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې ستاسو د استفادې وړ وګرځېږي او تاسو ته مفید تمام شي.